د استخاري مز مکمله ویډیو زمي عزتمندو په دې ویډیو کې زه تاسو سره د استخاري مز مکمل معلومات شیر کوم چې د استخاري مز نیت څنګه ده او طریقې څنګه ده او آیا استخاري مز چاله بل کس کول شي او کنه شي کولی او آیا استخاري لپاره خوب کول ضروری دي او کنه دي ضروری او دین علاوه استخاره بعضی کسان د واده لپاره کوي یا کاروبار لپاره کوي آیا دې لپاره استخاره کول شي او کنه شي کولی نو دا یو څه خبرې بس تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم خو کوشش کوي دا ویډیو په توجه سره وورئ دا ټول معلومات بس تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم خو زه به زر وایم چې مکمل خبرې په وړي ویډیو کې راټول شي نو ویډیو په توجه سره وورئ ان شاء الله مکمل معلومات پس تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم او ټول مسائل او تاسو چې سوالات اب ان شاء الله په دې کې حل کېږي ټیک شو دا ویډیو کوشش کوي د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ ټیک شو راځو ویډیو طرف ته خجی اولنې خبره ترازو چې د استخاري مطلب څه دی نو زمي ستندو د استخاري مطلب د بهتري طلب کول نو د استخاري د منځ چې مونږه کو کنه دغه همونګه بهترواله طلب کو د الله تعالی نه بالفرض یو کار مونږه شروع کو نو پزله کې مشک ته چې آیا دا کار ز شروع کوم دا به زماده لپاره بهتر وي او که بهتر بنوي نو دا استخاري د منځ چې مونږه وکړو دا د الله تعالی نه یو قسم الله تعالی سره مشوره کو چې الله تعالی ته مونږ ته پدې کې مشوره راکړي چې دا کار ز شروع کوم او کنه آیا دا کار زما لپاره بهتر دی او کنه نو استخاري منځ کې مونږه الله تعالی سره یو قسم مشوره کوو ټیک شو نو دا د استخاري مطلب شو بهتري طلب کول صحیح شو اوس راځو دې خبره ته چې آیا استخاري منځ چاله بل کس کولی شي او کنه او د استخاري طریقه څنګه ده دې ته اوس توجه وکړئ ښه په غور سره نو زموږ عزتمندو بهتره خبره دا ده چې استخاري مونځ سړی په خپل وکړي په بل کس باندې نه کوي که زنانه وي او که سړی وي چې استخاري مونځ په خپل وکړي دا ډېره زیاته بهتره خبره ده صحیح شوه نو اوس د استخاري طریقه څنګه ده طریقې ته غوږ شئ په توجه سره طریقه وورئ نو زموږ عزتمندو استخاره چې ده عام 2 رکعاته نفل دي چې څنګه تاسو عام حالاتو کې 2 رکعاته نفل کوئ که نه 2 رکعاته نفل به وکړئ مونځ صورت چې پکې کم ستاسو خوښي پکې ویلی شي څه مخصوص صورتونه نشته چې فلان کې صورت په پکې وي کله هو به پکې درې پیرې وي نه دا پکې نشته دی چې بس عام 2 رکعاته نفل څنګه کوي عمدغه کشان 2 رکعاته نفل وکړئ خو صرف د استخاري نیت پکې بدل دی عام 2 رکعاته نفل کې د نفل نیت ته او په استخاري په موس کې د استخاري نیت پکوي ټیک شو نو نیت خو بیا تزله نه دی تاسو د استخاري موس په نیت باندې ودرې کوي الله اکبر کوي بس ډایرک الله اکبر کوي او که څوک په خلی باندې ویل غواړي نو بیا ویل شيخه بیا که څوک اردو کې وي پښتو کې وي عربي کې به خپل خوخه ده پښتو کې چې څوک نیت طریقه نه د استخاري نیت ته داسو کې نیت مې کو د زړه د اخلاص 2 رکعاته استخاره مسکم خاص د الله پاک د لپاره محمد کعبه شریفي فلور کوم الله اکبر د وخت ضرورت هم پکې نشته دی الله اکبر موکل بس عام 2 رکعاته نفل وکي چې څنګه عام حالاتو کې 2 رکعاته نفل کوي ټیک شو دا هو استخاري مز او شو ټیک شو اوس دین بعد دعا کول دي نو د استخاري کومه دعا ده نو زموږ عزتمندو یو خو د استخاري خپل دعا ده هغه ډیره لوی دعا ده خو به تاسو یاد نه کړئ شي ما ته خپل یاد نه د صفا خبره خو تاسو ته ځکه اسانه دعاګانې خېمه چې کومه لوی ده هغه پرېږ دی ښه اسانه دعاګانې د تخم چې کوم تاسو ته اسانه نو کچري تاسو ورپسې چې څنګه استخاري موضوع کوي دعا ورپسې ده کوي ښه اسانه وښي وتا اللهم خيرني واختر لي ټیک شو او کچره دام نشي والی کنه ک دینم زیات اسانول غالب بیا دا دعا وې اللهم اهدني وسددني اللهم اهدني وسددني دا دعا ورپسې بیا کوي او کچره دینم اسانول غالي نو بیا داسې وې اللهم الهمني رشدي ټیک شو بیا دا دعا وای او کچره دام نشي ویلې نو بیا ورپسې پښتو کې دعا کوي پښتو کې خو دعا کول شي کنه اوس پښتو کې نه درسي چې کوم مقصد استاسو هغه مقصد د پاره بیا دعا وکي ټیک شو اوس راځو دی خبره ته سمې ستمندو دا په توجه سره وریخه دا باز خلک وي چې مونږ د واده لپاره استخاره کوو او باز وی د لپاره استخاره کوو چې مونږ ته ښه کاروبار ملو شي نو آیا د لپاره استخاره کول شي کنه نو زمې ستمندو استخاره خو د لپاره نه ده د لپاره استخاره نشي کولی او نه د دې لپاره استخاره چې ما زدا استخاره کوم چې ما ته خنو کریم ملو شي زه د لپاره استخاره کوم چې ما ته د خرجته ملو شي نه د لپاره استخاره نه ده د لپاره خپل دعاګان شته خو لیکن استخاره د لپاره نه ده ها دا سکول شي تاسو یو کاروبار شروع کوئ نو تاسو زړه کې شک دی چې دا کاروبار زه شروع کوم نو دا زما ته لپاره بهتر دی او که بهتر نه دی نو د لپاره استخاره کوي دا دعاګانې چې کومې دعاګانې مې درته ویلې د دعاګانو کې یو دعا وایي پښتو کې کوئ چې الله تعالی فلان کې کار شروع کوم ته به زما رهنمایي وکي چې آیا دا زما لپاره بهتر دی او کنه ټیک شو او وعده له حسره چې تاسو وای کوي کنه نو وعده له حسره دا سکول شي تاسو بل فرض یو رشتہ غواړئ
نو ستاسو زړه کې شک دی چې دا رشته زما دپاره بهتره ده او که نه، یا دوه ځایونو کې رشتې دي، تاسو یو ځای کې هم ستاسو د رشتې خبر روانه ده، بل ځای کې روانه ده، نو ستاسو اوس الله تعالی سره یو قسمه مشوره کوئ چې زما دپاره دغه کلته رشته بهتره ده او که دغه کلته، نو دې دپاره بیا استخاره کولی شئ. استخاره به وکړئ، الله تعالی نه به دعا وکړئ چې الله تعالی زما دپاره کوم ځای رشته بهتره ده، آیا دغلته او که دغلته، نو رهنمایي به مو انشاءالله الله تعالی وفرمایي. ټیک شو. اوس دې خبرې له راځو چې آیا استخارې دپاره خوب لیدل ضروری دی او کنه، ځکه چې بعض خلک وایي چې موږ خوب صحیح نه کو، نو زموږ عزتمندو خوب کتل ضروری نه ده. استخارې مونږ پسې چې تاسو خوب ووینئ دا څه ضروري خبره نه ده، دې کې به درې خبرې به کولی شي. که تاسو استخارې مونږ وکړو نو اوده شوي، یا خو به تاسو خوب ووینئ، باقاعده به تاسو خوب ووینئ، څوک به درته ووایي چې دا کار ستا دپاره بهتره دی، دا شروع کا، یا فلانکي ځای کې رشته ستا دپاره بهتره ده، دا رشته وکړه، یا به ته څوک ووایي چې فلانکي ځای کې ستا دپاره کاروبار یا رشته بهتره نه ده، دا مه کوه. ټیک شو. داسې به ته څوک باقاعده ووایي، او که داسې نه وي که نه نو تاسو به بس قدرتي الله تعالی په زړه کې دغه کار چې کوم کاروبار تاسو شروع کوئ دې سره به مینه او محبت پیدا شي. نو که مینه او محبت مو پیدا شو، بس پوه شئ چې دغه کار کې ستاسو لپاره بهتري ده، او که مینه او محبت مو پیدا نه شو دغه کار سره، نفرت مو پیدا شو، بس پوه شئ چې دې کې ستاسو لپاره بهتري نشته دی، دا کار مه شروع کوئ. ټیک شو. نو دا مطلب شو. او آیا اوس بله خبره ته غوږ شئ پکې چې استخارې دپاره خوب کول ضروري ده او که نه، چې استخارې مونږ وکړو نو آیا دې لپاره خوب بهتر دی او که نه، او ضروري ده او که نه. نو زموږ عزتمندو استخارې مونږ نه بعد خوب کول ضروري او لازمي نه ده. که خوب مو ونه کړو چرې چا نو بالکل بیا هم جایز دی. خو که چرې خوب چا وکړو که نه دا بیا بهتره خبره ده، کیدای شي الله تعالی ته اوس ته چاته اشاره درکړي په خوب کې، دا ډېره بهتره خبره ده. صحیح شوه. اوس استخاره مونږ کم ټایم کې کول پکار دی؟ آیا د ماسپښین یا مازدیګر یا ماښام یا ماسخوتن کولی شي که نه؟ نو زموږ عزتمندو د جایز اعتبار سره خو هر ټایم کولی شي. که چا د سهار وکړو استخارې مونځ بیا هم جایز دی، که چا د ماسپښین وکړو بیا هم جایز دی، که چا د ماسخوتن وکړو بیا هم جایز دی. خو بهتره خبره دا ده چې د ماسخوتن مونځ وکړي او بیا ورپسې استخارې مونځ وکړي او ذکر اذکار وکړي او بیا اوده شي، دا بیا ډېره بهتره خبره ده. صحیح شه. او دې نه علاوه که بیا چا ماسپښین وکړو، ماسپښین که چې بالفرض یو ځای کې ستاسو کار راپېښ شوی دی چې 5 منټو له ځان راورسوو، 5 منټو کې دا کار ته کاتی شي، که 5 منټو کې موږ له سوال جواب راکړي ښه په ښه کې نه بیا نشته دی، نو دا حالت کې به بیا ته څه کړي؟ دې لپاره بیا تو د کېږي ته به دې 5 منټو کې بیا استخاره هم کړي او خوب هم به پکې کړي. نه، خوب ضروري نه ده او هر ټایم کولی شي. بس استخاره به وکړئ، 2 رکعاته نفل به زر وکړئ، الله تعالی نه به دعا وکړي الله تعالی فلانکي کار له زه ورځم چې که دا زما دپاره بهتر وي ته زما رهنمایي وفرمایي، که بهتر نه وي بیا هم زما رهنمایي وفرمایي. ټیک شوه. نو هر ټایم استخاره کولی شئ، خو بهتره دا ده چې صرف د شپې وشي که نه ماسخوتن وشي، دا بیا ډېره بهتره ده. صحیح شوه. اوس دې خبرې ته راځو چې استخاره مونځ څو ورځې پکار ده، څو شپې یا څو ورځې پکار ده. نو بعضې علما کرام فرمایي چې 3 ورځې مسلسل دې وکړی شي، دا بیا ډېره بهتره خبره ده. صحیح شه. او که چېرې 3 ورځې نه وي، یو روایت نه ثابت ده چې 9 شپې دې مسلسل استخاره مونځ وکړی شي. استخاره 9 شپې مسلسل وکړئ او الله تعالی نه 9 شپې مسلسل دغه دعاګانې غواړي چې الله تعالی فلان کې کار زه شروع کوم، نو آیا دا زما لپاره بهتر دی او که نه؟ 9 شپې مسلسل دا دعاګانې کوئ، انشاءالله لازمي به مو الله تعالی رهنمایي فرمایي. الله تعالی به چرې هم تاسو ته د مشورې نه انکار نه کوي. الله تعالی خو الله تعالی دی که نه، الله تعالی غیرتي بادشاه د خپل بندګانو سره ډېر محبت او مینه لري. نو 9 شپې مسلسل استخاره وکړئ، بیا چې کوم کار ستاسو راپېښېږي یې دپاره استخاره کوئ. بیا ټیک شوه. په خپل استخاره کوئ، طریقه مې هم درته وښوله، دعاګانې مې هم درته وښولي، عمده ده طریقه کار، عمده ده دعا ده. ټیک شوه. که بیا هم پکې څه خبرې رابطه کولی شي، کمنټ کې رابطه کولی شي، انشاءالله زه به تاسو ته بیا انشاءالله جواب درکوم. ټیک شه. الله رب العزت مو خوشحاله باساته. کوشش کوئ دا ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسېږي، بھرپور فایده ترې حاصله کړي. ټیک شه. الله رب العزت مو خوشحاله باساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې مه کوو. الله په امان.